لامبه زویه ښه ځان یخ که پوه شي که مخکې ځې مخکې ملا په خیر کړی مه شي وروره جوړه شي په خیر قراري ده لامبه ښه ډېر دانسته غوندې ښکاري ودرېږه دې خو ته راسه پرېږده چې ولامبي ګرمي ده ته خو ډېر بیا کړي ولې خلکو مو یار څه په ورغم کوي دا خو غټ سیند ده دا خو یې وړي وورو زه ناست یم زه هم لامبمه پکې هېڅ خبره هم نشته ته خو ډېر بیا کړي قسم په خدای ولې دا خو غټ سیند د دې باندې دا که اوس ووسي موږ به هم غمجن کې خپله کورنۍ هم غمجن کوي ولې داسې کوې زوی زما دی ستا پکې څه کار دی پلار یې لامبو سره تېر شوی دی د وختونو ډېر داسې کسان مې دي سیند نه راایستلي زه ور خپله مخه زه به چلامه کیسو ته غوږ مږدله مېز ته لاړ شه پلار دې ناست دی ښه اوس پې اوسي تک شین به سي درته شین نه شین به ته څه لامبه پکې زویه پلار دې ژوندی دی شه په دې کاغذ به ولیکو چې سیند کې مه لامبئ په خلکو رحم وکئ یاره خبره خو دې ښه ده خو ورته وبې خو چې دا خلکو لږ عقل تعلیم یې لرلی بیا دې اوبو کې چېرته لمبل یاره دا نه پوهېږي خو بیا به یې ورته وبلیکو چې په خپلې کورنۍ په موږ رحم وکړئ مړي به م تک شنې خدای ته وګورئ نور دې قرار سي یاره ځانو ته به هوښیار یم دې بل نه عبرت هم نور نه اخلي خپلې ځوانۍ مه زه په دې ونو د هغه به ورته ولګوو داسې دا هلک وړي وځه څه شي کوې دلته وځه ودې اوس دې سپلمو ته زه خو یې تا لپاره کوم هلکه ته خو ډېر بیا کړي اوس ولې تاسې کې عقل نه راځي یاره ښه هوښیار خلک دا ولې دې اوبو نه کلر سي خدای قرآن ته وګورئ کلر سي یاره ډېر قسم په خدای بل له کم خلک یې تاسې زه لرې یاره ودې نه وینم دلته وګوره ملام بس بیا خبرې څه دي هغې په شکال تېر شوی دی په شکال دا وګوره لامبه پکې زه درسره یم دا به اوس د سینده ګوره مه کوه اوس پې اوسي هېڅ شی هم نه کوي مړه وروره ته ډارېږي ته خو ډېر بیا کړ اوس سینده یاره ته خو ښه هوښیار یاره ښه هوښیار سړی دا خو بیا کړل دا چېرته پوهېږي دا خو نه پوهېږي ما یې وړه که نه ولې یې وړې یاره ته خو ښه هوښیار یې ته لیونی شوی ته خو ښه هوښیار یې اوس سینه خو ما یې وړه که نه دا خو که مکل دي دا خو به نه پوهېږي ته خو به هوښیار یې ما یې وړه یاره ښه دغو ته خبرې کوه مړی به دې تک شیني شین سپلمې به دې داسې شیني تک شین وي تک شین به مړی تک شین به ته ډارېږي په کورنۍ دې رحم وکړه رحم مې کړی په کورنۍ باندې وای مړ شومه وای مړ شومه وای مړ شومه وای مړ شومه نه مې درته ویل داسې یو څه څومره په دې سپلمو چې پاس پې ورو څه وکړه په خبره نه پوهېږي ښه شوې همداسې ورو امه سړی داسې ښه پې ورو وي بیا لامبې توبه دا نورو ته مو ووایه وای رسول ته وګورئ مه لامبئ ځواني م تباه کوئ مرګ مې خپل په سترګو ولیده کور د ستاسو ودانې ای ځوانانو تاسو ته وایم خپل کورنۍ په ستونزه کې مات شوی بس د ډېر غمونه مو لیدل بس اوس هوښیار شو مازغه دې سر ته راغله اوس مې مغزه ته راغله نه لا مې نور د نصیحت وکړه که نه بس توبه څنګه خوند یو نه پام کوئ بس نور په خپلو کورنۍ مو رحم وکړئ مه لامبئ په دې سیمه کې کور کې یخ تشناب کې لامبئ پوه شوې یخ کوهي په اوبو لامبېږي که څنګه صحیح وایي